پورې د باتور شه زلمو زړه د اسیا پورې د باتور شه زلمو زړه د اسیا ګل وطن واد قلمبلا ګل وطن د احصایې او معلومات ملي ادارې د مشرتابه د پریکړې له مخې د کابل ښار په دارالمان سیمه کې هیوادوالو ته د اسانتیا په موخه د آسان خدمت مرکز رامنځته شوی دی. په دې مرکز کې هیوادوالو ته د نویو الکترونیکي تذکرو زیږون کارتونو پر ویش سربیره تر ویش وروسته خدمتونه هم په منظم او چټک ډول وړاندې کیږي. د احصایې او معلومات ملي ادارې محترم مشرتابه له طرفه د دارالمان په ساحه کې چې پخوا دلته د آسان خدمت مرکز نه و، نوی آسان خدمت مرکز ایجاد شوی دی. موږ د مرکز کې درې ډول خدمات لرو تر اوسه. اول د نوی الکترونیکي تذکرو خدمات دي او دویم د وروسته د ویش خدمتونه چې په هغه کې مفقودي او تجدید او اصلاحي تغییرات چې خلک خپل تذکرو کې راوړي شامل دي. د ماشومانو زیږون کارت او د لویانو زیږون کارت موږ خلکو ته ویشو. د آسان خدمت مرکز په منظم او چټک ډول اړوند خدمتونه وړاندې کوي. هیوادوال کولی شي خپل الکترونیکي تذکرې او زیږون کارتونه او نور خدمات په لنډ وخت له دې مرکز څخه ترلاسه کړي. ګل وطن واد قلمبلا